مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، پتیر دیرشم فتکی مج د سریت ذات السلاسل قصه بیانول او هغه قصه مو پای ته ورسول چې د هغې سریې نتیجه داسې وه. دغه لشکر د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د قزاعه د قبیلې څخه په لسهاو نفر ووژل او ډېر غنیمتونه یې ځینې راوړل. دغه جنگ د خپل لویوالي سره او هغه ډېره وژنه چې یې په قزاعه کې وکړه، بیا هم د مسلمانانو څخه یو نفر نه و شهید سوی او نه د مسلمانانو څخه څوک زخمی سوی و، بې له یوه نفره څخه چې د هغه زخم هم ډېر سپک او عادي و. هغه چې وایي زموږ قواوې و خپلو مرکزو ته سالمې را وګرځېدې، دلته په دغه جنگ کې دغه خبره حقیقت او پر ځای وه، هیڅ خلاف او درواغ پکښې نه وه. دا د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه عسکري پوهه او قدرت و چې د اول وار دپاره په سریه ذات السلاسل کې ښکاره سو او په وروسته کې بیا د ده عسکري عظمت د مصر په فتح کولو کې ښکاره او روښانه سو چې د مصر هغه لو او کامیابه فتحه هم د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه پر لاس وسوه چې هغه ټوله واقعات به بیا په هغه بله نشر سوې سلسله کې واوري کوم چې د صدیق او فاروق رضی الله تعالی عنهما د سیرت په نامه سره یادیږي. دا ټوله هغه مهم واقعات وه کوم چې د حدیبیې د صلح او د مکې مکرمې د فتح په مابین کې پیښ سوي دي. خیبر فتح سو، شاوخوا سریې ولېږل سوې، پاچاهانو ته رسالې ولېږل سوې او بیا د مکې مکرمې تر فتح د مخه یوه کوچنۍ واقعه پیښه سوه چې هغه د خبت سریه ده او دغه د خبت سریه به موږ ته هغه فرق راوښوي کوم چې د مسلمانانو په ژوند کې د مکې مکرمې په فتح سره راغلی، چې د مکې مکرمې تر فتح د مخه او بیا تر فتح وروسته د مسلمانانو ژوند څونه فرق وکړي. که څه هم د مکې مکرمې تر فتح د مخه ډېرې قبیلې و اسلام ته داخلي سوي وې او ډېر خلک د اسلام تابع سوي وه، مسلمانانو ډېرې فتحې کړي وې، خو بیا هم په مسلمانانو کې اقتصادي ضعف موجود و، غریبی او مسکنت پکښې زیات و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اوسه د هغو قبیلو په مقابل کې مقاومت کاوه چې تر اوسه و اسلام او مسلمانانو ته په کمین کې ناستې وې او په موقع پسې ګرځېدې. مثلا ټوله هغه قبیلې چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد سره یو ځای سوي وې، هغه ټوله د اسلام دشمني وې او همیشه به په موقع پسې کتل چې کله به پر مدینه منوره حمله وکړو. اوس به د خبط
د سریې بیان درته وکړو. ورونو، د سیرت په عامو کتابو کې ویل کیږي چې دغه سریه د هجرت په 8م کال د رجب په میاشت کې لیږل شوې ده. خو هلته داسې یو قول هم شته چې وایي دغه سریه د حدیبیې تر صلح د مخه وه، او د هغه قول ویونکي خپل ځان ته دلایل لري. خو ما د عامو کتابو په متابعت دغه سریه د هجرت په 8م کال کې ذکر او بیان کړه. د هجرت د 8م کال د رجب په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو سریه د ابو عبیده عامر ابن الجراح رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د جهینه و قبیلې ته د جزا ورکولو د پاره ولېږل، چې په دې سریه کې 300 نفره وه، او په دغه نفرو کې یو هم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. دغه د جهینه قبیله د بحر احمر و ساحل ته نږدې پرته وه. دغه سریه حرکت د رجب په میاشت کې وو، او د رجب میاشت د هغو میاشتو څخه ده چې جنگ پکښې حرام وو. نو نقشه داسې وه چې جنگ به په شعبان کې کیږي، ځکه شعبان بیا د هغو میاشتو څخه دی چې جنگ پکښې جائز او روا ده. اوس نو مسلمانانو حرکت وکړي، خو د دوی د خوړلو د پاره فقط یوه کڅوړه یا یوه ګونۍ خرما ورسره وه، چې د دوی امیر به و نفر ته پر وخت یوه خرما ورکول. دغه سریه د افرادو څخه یو نفر وایي چې ما د ځان سره وویل دغه یوه دانه خرما به زموږ څه په وسي، خو دغه یوې دانې خرما په قدر هغه وخت پوه سوم چې هغه زموږ خرما خلاصه سوه. اوس دوی پر لار دي، تر مقصده لا نه دي رسېدلي چې هغه د دوی خوراکه خلاصه سوه. دا د مسلمانانو هغه د مسکنت او غریبۍ حال راښکاره کوي چې خوراکه یې پر لارې خلاصه سوه. په هغه وخت کې جزیرة العرب په صورت عموم سره غریبان او مسکینان وه. نو اوس چې د مسلمانانو خواړه بالکل ختم سوه او د خوړلو د پاره هیڅ شی نه درلودی، مجبوره سوه چې د درختو بلګونه یې خوړل، او د درختې و هغه بلګو ته چې شاخ راکش کې او بلګونه یې پرې کې په عربي کې خبط ویل کیږي. نو دغه سریه چې په دغه طریقه سره د درختو بلګونه خوړل په دغه نامه سره وبلل سوه. نو ځکه سریه الخبط ورته ویل کیږي چې مسلمانانو د لوږې په سبب د درختو بلګونه خوړل. په دغه سریه کې د مسلمانانو سره د سپرېدو دپاره اوښ یا بل حیوان هم نه ورسره، نو پیاده او پر پښو تله. دغه 300 نفرو سره فقط 2 اوښه ورسره وه چې پر هغو یې خواړه او اوبه بارولې، او خواړه خو یې خلاص وه. په دغه سریه کې قیس ابن عباده رضی الله تعالی عنه هم وو چې د اشرافو څخه د عربو وو او سخي سړی وو. چې د مسلمانانو دغه بد حال ولیدی چې د لوږې څخه بلګونه خوري، نو یې نیت وکړي چې یو څه وکړي. بیا یې ډېر لرې صحرایي عرب ولیده، نو هلته وهغو ته ورغلی. د هغو سره اوښان ورسره وه. قیس رضی الله تعالی عنه ورته وویل دغه اوښانو څخه یو څه پر ما نه خرڅوي؟ هغو ویل خرڅوي. قیس رضی الله تعالی عنه ویل مګر اوس زما سره مال او پیسې نشته، خو کوم وخت چې موږ بیرته مدینې منورې ته ولاړ سو بیا به تاسې ته دغه اوښانو په قیمت کې د مدینې منورې خرما درکم. عرب ویل د دې سودا ضامن به څوک وي؟ زما اوښان اوس راڅخه اخلي او خرما بیا په مدینه منوره کې راکوي. قیس رضی الله تعالی عنه ویل زه قیس ابن سعد ابن عباده یم. عرب ویل هو والله نسب دی اصل دی، پر تا یې په پور هم خرڅوم. نو یې دغه صحرایي عرب څخه 15 اوښه رانیول. اوس نو دی او عرب لښکر ته راغله، غواړي چې دغه معاملې دپاره شاهدان ودروي چې دغه بیع په پور ده. اوښان اوس تسلیموي او قیمت یې بیا وروسته په مدینه منوره کې راکوي. د شاهدان په جمله کې د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه څخه هم شاهدي وغوښته، مګر عمر رضی الله تعالی عنه و صحرایي عرب ته وویل پر دې مه خرڅوه، دی غریب سړی دی، دی مال نه لري، مال یې ټوله د پلار دی،
او دی اوس د پلار په مال سودا کوي، دا نه صحیح کیږي. نو یې پر دم مخرڅوه. خو صحرایي وویل ګمان نه کوم چې پلار دې خپل زوی وشرموي. سعد ابن عباده داسې سړی نه دی چې زوی دې یو شی رانیسي او پلار دې د هغه قیمت ورنکي. نو یې وقیس رضی الله تعالی عنه ته وویل راځه اوښان دې راوله. قیس رضی الله تعالی عنه هم اوښان ولشکر ته راوسته. کم وخت چې مسلمانانو ته راغلی د هغو اوښانو څخه یې یو ور حلال کړي او په وی خوړی. سبا یې بل حلال کړي، دا بل ورځ یې بل حلال کړي. خو عمر رضی الله تعالی عنه په دغه کار نو راځي چې قیس د پلار به اجازه د هغه مال مصرفوي. نو عمر رضی الله تعالی عنه و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ورغلی ویل یا ابا عبیده قیس د پلار په بے خبری او د هغه به اجازه د هغه مال په نور خوري. نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه قیس د دغه کار څخه منع کړي او مسلمانان بیا وږي پاتې شو. خیر په جوهینه کې هم جنگ ونسو او دوی پر دغه ساحلي منطقو ګرځي غواړي چې د دریاب د غاړې منطقې تسخير کړي. خو وږي دي او د خړولو د پاره شي نه لري چې وعجبه پیښه وسوه. هغه دا چې الله جل جلاله و دوی ته دریاب مسخره کړي. کوم وخت چې دوی بحر احمر ته نږدې رهیوه. بحر احمر د جدید دریاب دی. پر بحر احمر یې لکه یو تور غونډي داسې شی ولیدي. مسلمانان په تعجب کې سول. پر دریاب غونډي عجبه ده. نو ورنږدې سول. کګوري یو تور ماهی دی چې الله جل جلاله د دریاب څخه د دریاب وغاړې ته راغورځولې دي. څرنګه چې مسلمانان وژوه نو یې دغه ماهی په خوړلو شروع وکړه. دغه ماهی د دوی د خوړلو ذخیره سوه. دالته یې خوري او په دغه منطقه کې د جهاد د پاره یوې او بلې خواته ځي. خو د خوړلو ذخیره یې د دغه ماهی د غوښو څخه ورسره اخلي. مسلمانان تقریبا یو میاشت په دغه منطقه کې پاتې شو. په دغه منطقه کې پر هغه شاوخوا قبیلو ګرځي. منطقه تر خپل تسلط لاندې کوي. خو خوړل یې د دغه ماهی څخه دي. د دغه ماهی لویوالی په حدیث شریف کې بیانېږي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه غوښته چې دغه ماهی لویوالی معلوم کړي. نو یې نفر امر کړ چې دغه ماهی د سترګې په کاسه کې کښیني. 15 نفر دغه سترګې په کاسه کې کښینسته. بیا یې دغه ماهی د پښتۍ 2 هډوکي د کمان یا ششک پر ډول ودرول. نو یې په دغه 300 نفرو کې وکتل چې کم یو ډیر جګ دی. خو په ټولو کې قیس ابن سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه جګ. نو یې قیس ته وویل چې پر اوښ په ولاړه ودرېږه او اوښ رهیکه تر دغه کمان لاندې تیر شه. قیس رضی الله تعالی عنه هم په ولاړې پر اوښ ودرېدی او تر دغه کمان یا ششک لاندې تیر شو او سر یې هم نه کېښته ځکه هغه کمان یا د پښتوی څخه جوړ شوی قوس د تر سر لوړ. دا دغه ماهی لویوالی وو. کوم وخت چې دغه سریه بیرته مدینه منورې ته تله دغه ماهی غوښي او غوړي ورسره واخیسته. پر لار یې د هغه څخه خوراک کاوه ترڅو مدینه منورې ته ورسېده. هلته یې د سریه ټول واقعات ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بیان کړ چې په هغه جمله کې دغه د ماهی قصه هم و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د هغه ماهی یو شی اوس هم در سره ستا؟ دوی ویل هو. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه پات ماهی راوړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د هغه ماهی څخه یو څه وخوړي چې دا هم د صحابه کرامو د زړه شکولو د پاره وو. دغه سریه هم د هغه واقعاتو څخه و چې د مکه مکرمه تر فتح د مخه پیښ شوی دي. محترم ورونو، اوس به د مکه مکرمه د فتح واقعات درته بیان سي. هغه فتح کوم چې الله جل جلاله په دغه فتح سره اسلام معزز کړي. په دغه فتح سره قریش د اسلامی حکومت تابع شو. په دغه فتح سره
ټوله جزیرة العرب فتح سوه. دا هغه لو فتح ده چې الله جل جلاله په هغه سره خپل دین، خپل رسول، خپل لشکر او خپل ډله معزز کړه. په دغه فتح سره الله جل جلاله خپل شار او خپل کور، هغه چې د عالم د پاره هدایت او قبله ګرځولې وو، د کفارو او مشرکینو د لاسه ویستی. دا هغه فتح ده چې په هغه سره به اهل السماء یو بل ته زیری ورکول. د دغه فتح په واسطه خلق د الله جل جلاله و دین ته په ډلو ډلو داخلي ده. د دغه فتح په واسطه د مځکې مخ په الهي نور سره روښانه سو. په دغه فتح سره د اسلام شان او شوکت پر نور ټولو ادیانو لوړ او قوي سو. اسلام معزز او منل سوی دین وګرځیدي. مکه مکرمه د عربو د مجد او عزت مرکز د اسلام د امر تابع سو. لکه څنګه چې د حدیبیه د صلح په وخت کې مو درته وویل چې دغه صلح د مادو څخه د یوې ماده مضمون او مفهوم داسې و. هر قبیله چې وغواړي چې په دغه صلح کې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په طرف او عهد کې شامل سي کولای سي، او هر قبیله چې وغواړي چې په دغه صلح کې د قریشو په عهد او طرف کې شامل سي کولای سي، او هر قبیله چې په هر طرف کې داخله او شامل سوه، هغه قبیله د هغه طرف جز بلل کیږي.